ننګرهار کې د نجم خیریه بنسټ له لورې 100 بېوزلو کورنیو سره د خوراکي توکو مرسته وشوه. د دغه خیریه بنسټ مشر وایي هرې کورنۍ سره د څه 3,000 افغانیو په ارزښت د 9 کلمه خوراکي توکو مرسته کیږي. دا خوراکي مرسته 100 کسانو ته یا 100 کورنیو ته ترتیب شوې ده چې هر پیکج کې 9 قلمه خوراکي مواد چې دی کې غوړي، وریجې، لوبیا، دال، خرما تر شاتو یا عسلو پورې شامل دي. یا دا یو مکمل د رمضان میاشتې لپاره یو خوراکي پیکج دی. په ورته وخت کې یو تن مرسته اخیستونکی په ترلاسه شوې مرسته خوښ دی او له خیریه بنسټونو د لا زیاتو مرستو غوښتنه کوي. د مدې ټولنه موږ ډېر مننه کوو، موږ سره مرسته وکړو. روژه دی، زموږ کور کې ډېر وړ ماشومان دي، کار روزګار زه نشم کولی، زموږ کور کې ډېر بوج دی. موږ ډېر نور خیوال هم غواړو، نور بنسټونه هم غواړو دې بنسټ غوندې موږ سره مرسته وکړي. روژه را روان دی. یو بل مرسته اخیستونکی بیا له شتمنو هیوادوالو، سوداګرو، خیریه بنسټونو څخه غواړي چې د روژې مبارکې میاشتې پر رسېدو سره د بېوزلو هیوادوالو لاسنیوی وکړي. زه سوداګر نه، موسسو والا نه، تجاران نه، دې نه موږ دغه کوو چې موږ سره مرسته وشي او موږ د خدای غریب یو. د دغه خیریه بنسټ د مسؤلینو په وینا د روژې مبارکې میاشتې پر رسېدو سره د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې ګڼو بېوزلو کورنیو سره د خوراکي توکو مرستې کړي دي.